سلام دوستانو. نن په ډلهیزه مشاوره یا ګروپي مشاوره غواړم بحث وکړم. یوه مشاوره په مشاورو کې ډلهیزه ګروپي مشاوره ده. یعنې داسې مشاوره ده چې هلته یوه راپو ناست ده او چاپیر 10-15 کسان هلته ناست دي، په نشري برخه کې ستونزه لري یا ټول په یوه حادثه کې یوه زلزله کې متاثره سوي دي، په یو چاودنه سوې ده چیرته، هغه ټول یو ډول متاثره سوي دي، بیا راپو راځي او دوی سره په ډلهیز ډول مشاوره اخلي. ځکه چې که په انفرادي شکل وکړي دا به ډېره سخت وي. او بل په دغو ساحاتو کې معمولا راپوان کوي، مثلا په نهرین کې زلزله سوې، په کاپیسا کې زلزله سوې، په فرا کې سیلاب راغلی، په پنجشیر کې جنګ سوی یا په یو بل ځای کې یو بل کار سوی ده. په داسې وضعیت کې راپو راځي او له یوې ډلې او له یوې ګروپ سره کینی او په ډلهیز ډول مشاوره ترسره کوي. ښه، دا چې دا مشاوره نور څه خصوصیتونه لري او څه ډول ترسره کیږي، په دې اړه به نن تاسو سره بحث او خبرې ولرم. بله دوستانو، ټولنیزه ډلهیزه مشاوره یا ټولیزه مشاوره یا ګروپي مشاوره او دا چې څه ګټې لري، په دې اړوند باید ووایم چې لومړی تر ټولو مهمه ګټه او تر ټولو زیاته او ډېره ګټه د دې مشاورې دا ده چې په دې مشاوره کې موږ مهارتونه زده کوو او د مهارتونو مو وده کوي. مثلا دا مهارتونه څه دي؟ دا مهارتونه پوهاوی ده، یعنې ځان پیژندنه ده. دا مهارتونه د زړه خواله ده یو چا سره، زړه سوی ده په یو چا. دا مهارتونه د تصمیم نیول دي. دا مهارتونه د خلکو سره اړیکې جوړول دي. دا هله کېږي چې ته په یو ډلهیز ځای کې، په یو ډلهیز ماحول کې واقع سي، بیا کولی سي ډېر کومک وکړي او مرسته وکړي. دویمه ګټه یې دا ده چې موږ له واقعیتونو سره مخامخ کېږو. کله چې زه په یو جلسه کې ناست یم او فکر کوم چې ډېرې ستونزې لرم او مخامخ مې یو بل ځوان ناست ده یا یو بله خورکۍ خواته ناسته ده، هغه خور راځي له ډېر اشنا سره خبرې کوي او مشاور سره خبرې کوي او ورته وایي داسې ستونزې لرم او زه ځان سره فکر کوم دا کس خو له ما نه ډېرې ستونزې لري، یا هغه کس وینم دې کس په دې وضعیت کې مې ژوند کوي، بیا هم امیدواره ده. ځان سره وایم سړی ته خو جوړ تیار یې. یعنې موږ له ځینو واقعیتونو سره مخامخ کېږو چې زموږ واقعیتونه ډېر جدي نه دي. موږ ډېر څه لرو، موږ ډېر موارد لرو، ډېر مسایل لرو، ډېر داسې څه شته زموږ په ژوند کې چې موږ باید زړه ورته ونه خورو. درېیم مورد ذهني او رواني قابلیتونه لوړېدل دي. موږ په ذهن کې او موږ په خپل وجود کې ځینې قابلیتونه لرو، ځینې وړتیاوې لرو، ځینې کمالونه لرو، ځینې استعدادونه لرو. دغه استعدادونه هله پنځول کېږي، هله پیاوړي کېږي، هله ښه کېږي، غوړېږي چې موږ په یو ډله کې واقع سو، موږ په یو ګروپ کې واقع سو او دا موږ سره ډېر کومک کولی سي. او په دې برخه کې ډلهیزه یا ګروپي مشاوره موږ سره ډېر زیات مرسته او کومک کولی سي. بل مورد د قوت او د ضعف ټکي دي. تاسو هله د خپل ضعف او د خپل قوت په اړوند پوهیږئ او درک کوئ چې تاسو په یو ډله کې واقع سئ. یعنې تاسو یو بل انسان هم د خپل ځان په څېر یو بل ناروغ، د خپل ځان په څېر یو بل ستونزه لرونکی انسان وګورئ او بیا وګورئ چې ښه دغه کس خو په دغه برخه کې ډېر تکړه ده، ولا دغه برخه کې زه تکړه نه یم، او دغه سړی په دې برخه کې ډېر کمزوری ده، خو زه خو په دې برخه کې ډېر قوي یم. هغه ناروغ چې په هغه شپه هغسې یو کار وکړي، والا زه به هم داسې یو کار وکړم. مثلا یو کس قصه کوي، زه والا ډېر یوه شپه نارام وم، ډېر ناراحت وم، هېڅ خوب نه راته او وسوسې پسې واخیستمه، لاړم یو هغه مې وکړه، اودس مې وکړه، یو 2 رکعته لمونځ مې وکړه. بله شپه خو زه هم همداسې ومه، زه څه وکړم؟ زه ځم مطالعه کوم، هغه کوم لمونځ کوم. یو بل څوک وایي چې زه والا یوه شپه ډېر نارام وم، ډېر بې قرار ومه، لاړم کتاب مې راواخیستم، مطالعه مې آرام سوم. ته وایي چې وواله د دې تر څنګ د لمونځ وکړو، مطالعه هم شته، د مطالعې تر منځ ورزش هم شته، په دغو دریو کې حتما یو کومک را سره کولی سي. بنان دا په دې باندې تاسو پوهېږئ او دا ډېر کومک در سره کولی سي. پنځم مورد ځان او خلک او د خلکو او ځان حالاتو ارزول دي. تاسو حالت ارزوئ. مثلا یو څوک له یو ښځه ده، یو جلۍ د نوی واده کړی، نوی حمل اخیستی او په یوه روغتون کې، په یو ولادي نسایي روغتون کې یوه راپور راغلی ده او ګڼې ښځې ورسره ناستې دي او د ولادت د ویرې په اړوند بحث کوي. ستونزه همدا ده چې خلک له اولاد پیدا کېدو نه ډارېږي. راپور ناسته او خبرې کوي او ښځې هم ناستې، ډېرې ښځې ناستې دي
بیا اول ښځه وایي چې والله زما چې وړکی اول بچی دنیا ته راته زه داسې ډېره ډارېدم او ډېره په تشویش کې وم او ډېره په اندېښنه کې وم او داسې وم او داسې وم وزن مې هم کم و ډاکټرانو هم ډارولم او چې داسې و چې داسې و خو بیا چې کله زما ولادت راغی زه ډېر ښه نارمل ډېر عادي ډېر درد مې هم کم و مشکلات هم کم و ډېر نارمل ماشوم مې هم جوړ و دا بله خورکۍ چې هلته ناست و والله زه خو هم په دې برخه کې ډېر ډارېږم د بابا هم همدغسې یعنې د حالات ارزوئ سره د حالات سره مقایسه کوئ پرتله کوئ او دا مشکل حل کوي همداسې د نشو توګه مثلا یو څوک ده نشې توکي کاروي په یو ګروپي جلسه کې ناست دي له ارواپو سره اول ته یو کس وایي چې والله ما فکر کاوه چې چرس نسم پرېښودلی خو یو ورځ راغلمه عزم مې وکړ اراده مې وکړه ومې لید ځان سره چې نور زیاتي زه چرس پرېږدم کېناستم او زیاتي 2 هفتې مې ونیول په 3 هفته بیا پازاب کړم بیا مې ونیول په 4 هفته کې بیا پازاب کړم بیا مې ونیول او بل اخره ما چرس پرېښودل اوس یو کال کې چرس نه وم زه اوس یو پاک انسان یم او بل کس چې هلته ناست ده او وایي زه خو هم چرس وم او ما فکر کاوه چې نه کېږي دې سړي خو کړی دا کار هغه حالتونه ارزول کېږي او دا ډېر زیات کومک کولی شي موږ سره ډېر زیات مؤثر واقع کېدی شي ډېر ګټور واقع کېدی شي بل مورد د احساساتو لیدلوري ارزښتونو ارمانونو او هیلو مسله ده تاسو په یوه ډله کې ګورئ چې خلک څه ارزښتونه لري خلک څه ارمانونه لري خلک څه هیلې لري او دا ډېر کومک کولی شي له انسان سره بل د فردي او ټولنیز ژوند اداره کول دي تاسو په دې پوهېږئ چې څنګه په یو ډله کې ځان کنټرول کوئ څنګه په یو ډله کې ځان ووایه خپل ځان ابراز کړه خپل ځان افشا کړه دا شیان ډېر داسې مسایل شته چې تاسو یې هلته په ډله کې ازموئ تاسو په ډله کې په ځینو مسایلو پوهېږئ په ډله کې ځینو مسایل ترلاسه کوئ یعنې فردي وړتیاوې مو ډلهییزې کېږي بل مورد د زړه خواله ده یعنې موږ په یو جګړه ځپلې سیمه کې دوستانو ژوند کوو موږ یو جګړه ځپلی هیواد یو موږ یو جګړه ماره ټولنه یو موږ جګړه مار یو خلاصه موږ جنګیالي یو موږ په جنګونو افتخار کوو کلونه کېږي چې موږ جنګونه کوو او افتخار پې کوو په داسې یوه ټولنه کې چې جګړې دغه روحیه یي دغسې وضعیت یي دغسې حالت یي دغسې موارد تېرېږي د زړه خواله یا همدلي ډېره کمیږي WHO وایي د روغتیا نړیوال سازمان وایي کله چې په یو ټولنه کې جګړه یي په یو هېواد کې جګړه یي نو د هغې ټولنې خلک او وګړي ډېر زیات بېرحمه کېږي ناروا کېږي ظالم کېږي او زموږ ټولنه دقیقاً همداسې وضعیت لري دوستانو موږ ډېر بېرحمه سوي یو په دې وروستي وختو کې انسانانو مرګ ډېر عادي تېروو ډېر عادي سوی دی د انسانانو مرګ موږ ته ډېر عادي پلانی مړ شه پلانی مړ که پلانی مې مړ که پلانی داسې پلانی ډېر عادي د میګتون په اندازه ارزښت نه راته لري او دغه وضعیت زموږ هغه کموي د زړه خواله خو کله چې موږ په یوه ډلهییزه مشاوره کې واقع کېږو او خلکو سره کینو او هر څوک د خپل زړه درد وایي موږ د همدلۍ او د زړه خوالۍ روحیه بیرته راجوړېږي او سمیږي بل مورد د بدلون لپاره انګیزه ده یعنې کله چې هلته یو څوک یوه قصه کوي چې زه جوړ سوم زه ښه سوم ما دا وکړم هغه وکړه ما ته هم انګیزه پیدا کېږي چې زه هم کولی شم چې چرس خوڅې کړم یا یو خورکۍ وایي چې زه هم کولی شم ولادت وکړم یو بل څوک وایي چې زه هم کولی شم دا تشویشونه او دا اندېښنې دا وسوسې چې د شپې په ما راځي دا کنټرول کړم او ډېر راحت ځي خپل مشکل حلوي بله مسله په ډلیزه جلسه کې په ډلیزه مشاوره کې په ټوله کې په ډله کې د ارزښتمندۍ احساس پیدا کوي سړی یعنې کله چې تاسو یوازې ډېر ناامیده یې ډېر ناراحته یې ډېر بد فکرونه لرئ ډېر ککړ حالت غوره کوئ اما کله چې تاسو یوه ډله کې ورننوځئ او هلته وضعیتونه ګورئ تاسو ارزښتمند ځان احساسوئ زه یو انسان یم دا خو تنها زه نه وم که نه دلته خو نور خلک هم ستونزې لري که نه او په دې برخه کې یا مثلا ځینې مسلې چې تاسې حلوئ د ارزښتمندۍ احساس در پیدا کوي او ښه احساس کوئ بل مورد د خلکو له اړتیاو سره هم اشنا کېدل دي یعنې کله تاسو یوه ډله ته ورننوځئ او هلته یوه جلسه جوړیږي او هر څوک خپل مشکل وایي خپل اړتیا وایي خپل ضرورت وایي هلته تاسو له ځینو مسایلو سره مخامخ کیږئ اوله خلک څومره ضرورت لري هغه کس آرامش ته ضرورت لري هغه کس
مثلا له ولادت ډاریږي دې ته ضرورت لري چې روحیه ورکړل سي هغه کس مثلا وسواس لري هغه بل کس مثلا کانکور ازموینه ورکوي هر څوک او د هر چا اړتیاوې فرق کوي د هر چا ضرورتونه توپیر کوي او دا ډېر مهمه ده چې په دې مورد تاسو وخت نه وخت پوهیږئ بل مورد مسله د خلکو له اړتیاو سره بلدتیا ده یعنې سره له دې چې تاسو د خلکو ضرورتونو سره اشنا کیږئ اړتیاو سره یې اشنا کیږئ او پخوا کې له عقایدو او باورونو سره اشنا کیږي یعنی دغه کس چې دغه اړتیا لري څه فکر لري څه باور لري دغه کس دغه اړتیا څنګه پوره کوي دغه کس له دغه ستونزې سره څنګه برخورد کوي څنګه چلند ورسره کوي وروستی مورد او اخرنی مورد چې په ډلیزه مشاوره کې موږ ورسره مخامخ کیږو او ګټور ده ډېر او هغه په ډله کې د خپلې ستونزې لپاره د حل لاره ده هلته په هغه ډله کې 14 کسان ناست دي یا 15 کسان ناست دي اته کسان ناست دي او یوه ستونزه وایي او هماغه ستاسو ستونزه هم ده کله چې هلته د حل لاره وایي ارواپوه د تاسو ستونزه هم حل کیږي او دا خپله په ډلیزه مشاوره کې د ډلیزې مشاورې یوه ګټه ده ډلیزه مشاوره یا ګروپي مشاوره د نور مشاورو په څیر یوه ګټوره مشاوره ده خو په ډېر احتیاط په ډېر تخصصي ډول او مسلکي ډول باید یو ارواپوه چې په همدغه برخه کې روزل سوی کار وکړي تر څو ستونزې او ربړې جوړې نه سي او موفقه او ګټوره واقعا وبرېښي مننه